الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. سجمان تاسو ګورئ چې فورکس چینل. بروکر څه ته وایي؟ بروکر چې دی یو مهمه او اساسي موضوع ده چې تاسو کله اکاونټ جوړوئ غواړئ په فورکس مارکیټ کې ټریډینګ شروع کړئ، نو چې پیسې اچوئ هغې لپاره بروکر یعنې یو کمپنۍ مهمه ده چې تاسو انټرنیشنل مارکیټ سره کنټیکټ کړي او تاسو ته ټریډ کولو اجازه درکړي. نو هغې لپاره تاسو ته مهمه ده چې څنګه د هغې بروکر خاصیتونه وګورئ، ځکه چې ډېر زیات بروکر دي او خاص کر د پیسو معامله ده. د پیسو معامله کې اکثریت یو فیک بروکر راځي، نو تاسو نه پیسې شاید وتښتي یا تاسو ته ګټه درکول ونه غواړي، نو تاسو به دې مارکیټ نه ګټه نشئ اخیستی. همدې خاطر تاسو ته بروکر معرفت ډېر مهمه دی. نو ویډیو تر پای وګورئ چې په هر پوینټ سره پوه شئ. دې کې ما مکمل راټول کړي ټول پوینټونه چې کوم مهمه دي د بروکر سلیکشن دپاره، بروکر انتخاب دپاره، ټول ما دې کې راټول کړي. صحیح شو. بروکر بروکر چې دی، بروکر اول څه ته وایي؟ بروکر چې دی یو داسې مین شي ته وایي چې یعنې یو مین کمپنۍ ته وایي چې تا او مطلب څوک چې پیسې مارکیټ کې اچوي غواړي ټریډینګ وکړي فورکس مارکیټ کې، هغه کس او د انټرنیشنل مارکیټ سره وصلولو کار کوي. یعنې هغه کمپنۍ چې په مینس کې ده تا او انټرنیشنل مارکیټ چې کنټیکټ کوي هغې ته مینس کمپنۍ ته بروکر وایي. صحیح شو. دې ته بروکر وایي. دا بروکر په څو رقمه دی؟ په دوه رقمه دی. یو چې دی مارکیټ میکر بروکر دی، بل چې دی مارکیټ کنیکټر بروکر دی. صحیح شو. یو چې دی مارکیټ میکر بروکر دی او بل چې دی مارکیټ کنیکټر بروکر دی. یعنی مطلب د اولنی ته چې دی مارکیټ میکر بروکر ته څه ویلی شو؟ ډیلینګ ډیسک بروکر هم ورته ویلی شو، او مارکیټ کنیکټر بروکر ته چې دی هغې د څه شی ویلی شو؟ نو ډیلینګ ډیسک بروکر هم ورته ویلی شو. صحیح شو. مارکیټ میکر یا ډیلینګ ډیسک بروکر څه ته وایي؟ مارکیټ میکر بروکر چې دی هغه بروکر ته وایي یعنې غله لنډه غلو ته وایي. یعنې مطلب ته چې کله مارکیټ چې پیسې واچوي او سم حتی بعضې بروکر دي دغه غله بروکر چې مارکیټ میکر بروکر چې دي دوی چې سم وده خلک ډېر پیسې پکې واچوي، پیسې چې جمع کړي بس تښتي. یو خو دا د غلا کار دی، تښتي. او که بعضې هم نه تښتي هغوی کار دا چې مطلب ته بای کې هغوی ته سیل ته اړي، چې ته سیل کې هغوی ته بای ته اړي. یعنې مطلب لنډه ده چې تا د حتما تاوان درکوي. صحیح شو. نو تا مطلب ګټې ته نه پرېږدي. صحیح شو. نو تاسو دې ځان ساتل دپاره باید لاندیني پوینټونه تر ویډیو اخره پورې ځان ما سره تعقیب کړئ. صحیح شو. ښه. مارکیټ کنیکټر بروکر څه ته وایي؟ که مارکیټ کنیکټر یا کنیکټینګ والا بروکر چې دی هغه نو ډیلینګ بروکر دی. یعنې مطلب سی خلک دي، هغه بروکر یا هغه کمپنۍ دی چې تا او د اصلي مارکیټ کنټیکټ کوي، صرف خپل فیس کمیشن سپریډ چې څومره راځي هغه نه کټ کوي، نور ته اصلي مارکیټ ته کنټیکټ کوي. یعنې غلا ته نه دي ناسي کار ته ناست دي. صحیح شو. ښه. اوس مارکیټ کې چې بروکر پیژنئ د هغې اصول شرایط څو پوینټه مالته 8 پوینټه خاص راټول کړي دي، دا چې په تاسو تعقیب کوئ انشاءالله تاسو به ښه بروکر سره مخ شئ. صحیح شو. ښه. اولنی ګوره، اولنی موږ سره یو بروکر موږ انتخابوو. ما هلته مثال ورکړی لکه ایکسنیس بروکر موږ انتخاب کړي. اوس د ایکسنیس بروکر موږ څه شی کوو؟ د دې مکمل تاریخچه مکمل ډیټیل یې راوباسو چې هغه ښه بروکر دی یا بد بروکر دی. صحیح شو. ښه. اول خو موږ یو بروکر انتخاب کړي. صحیح شو. دویم چې دی بروکر موقعیت انتخاب او بروکر موقعیت. بعضې بروکر داسې چې هغوی په خپل ویب سایټ کې او ویب سایټ چې کله یو کوم بروکر لکه ایکسنیس بروکر چې تاسو راکولاو کړئ د هغوی اخر ویب سایټ ته لاړ شئ، هغوی اډرس ورکړی دی، اډرس یې ورکړی. هغه اډرس به ته نیټ کې سرچ کړئ چې په دې باندې رښتیا هم دا بروکر ګوګل میپ کې سرچ کړه دا بروکر شته او که نشته. لکه څنګه چې اوکټا افیکس دی. اوکټا افیکس نور خو ډېر مشهوره دی. اوکټا افیکس چې ډېر مشهوره دی، ایډس هم ډېر راځي یوټیوب کې، هر ځای کې ډېر ایډس راځي، خلک یې ډېر ګوري، ځکه اوکټا افیکس مثال ورکوم. صحیح شو. اوکټا افیکس چې دی لکه نور ښه فعالیت لري، وخت هم شوی دی، خو مګر یو پوینټ پکې شته چې لوکیشن یې چې کوم ځای لوکیشن د دوی دی، دوی چې کوم لوکیشن خپل ویب سایټ کې ورکړی داسې نور سکیم والا ویب سایټونه چې اوس سکیم یعنې غلاګان والا مخکې بروکر یې وي چې تښتېدلي دي، هغوی اوس هم لوکیشن د دوی لوکیشن سره سیم دی، یعنې یو ځای لوکیشن یې ورکړی دی. نو دې خاطر خطرناک دی هغه بروکر هم زما په نظر، نور ستاسو خپله خوښه. بروکر ویډراول ډیپوزیټ هم مهمه دی. بروکر ویډراول ډیپوزیټ هم چې باید زر در زر وشي، څومره چې زر کېږي هغومره زر وشي. یعنې مطلب دا چې مطلب ډیپوزیټ هم اسانه وي، ویډراول هم باید اسانه وي. صحیح شو. دې پوینټ ته هم باید خیر وي. بل مهمه خبره چې اوس دلته دا ده څه شی دی؟ مهمه خبره دا ده بروکر رجسټریشن انډر پالیسیز. یعنې پالیسیانې مهمه دي چې د کوم پالیسي نه کوم لیسنس خو باید ولري. هر بروکر چې جوړ شوی ښه بروکر لیسنس حتما لري، یعنې مطلب لاک شي
لاګ شي چا سره یو انټرنیشنل مارکیټ لاندې لاګ شي، یعنی کوم چې په فورکس کې غټ رول لري هغه مارکیټو لاندې باید لاګ شي، لکه امریکن شو، لندن یعنی یورپین مارکیټ شو، ایشین مارکیټ شو، استرالین مارکیټ شو. نو دې مارکیټ د پالیسیانو نه باید لاندې بروکر وي، حتما باید وي. صحیح شو. ګوره دلته راځو، ګوره د څه شي د یو کې یعنی یونایټډ کینګډم یعنی د لندن دغه څه شی د پالیسی اف سی ای، یعنی هر بروکر ته کولاو کې ان ایکسنس چې را کولاو کې هغه بلند لاړ شي اخر سیټ ته ایکسنس ویب سټ چې را کولاو کې اخر چې ته بل شي ډیټیل به ډیټیل کې به د خپل ټول ډیټیل لیکلي چې موږ د چانل لایسنس لرو او خپل سیریل نمبر ارسل لیکلي چې د یو کې نه لري، د امریکن لري، چانل لري. صحیح شو. ګوره د مکمل شو فاینانشل کمیونټي اتھورټی شو دا چې د چا د دا وګورئ دا د سی اف ټی سی چې دی دا د یونایټډ سټیټ والا لایسنس دی، دا چې د استرالین لایسنس چې دی هغه ای اس ای سی لایسنس دی، او د جرمني لایسنس چې دی هغه دا دی. صحیح شو. جرمني لایسنس کوم یو دی؟ جرمني لایسنس چې دی هغه اف ای بی ای اف آی ان د جرمني لایسنس دی، او سایپرس لایسنس چې دی یعنی ایشین راځي یا سایپرس ما بخیل ترکی کې ده ها سایپرس لایسنس چې دی هغه دا د سی واي اس ای سی. نو دغه څلور پنځه یا شپږ لایسنس چې دي دا مهمه دي چې هر بروکر کې تاسو اکاونټ کولاوي د هغوی ویب سټ کې لاندې ډیټیل دځي چې دا کم کمپنی ای کم ملک نه دوی ريجستره دي. صحیح شو. دغه ريجستریشن چې هر ولري هغه هم یو ښه بروکر ثابت کیدی شي. صحیح شو. د لایسنس یو لایسنس نه لاندې باید کار وکړي. ها بروکر سٹارټ ډیوریشن مهمه ده، څومره وخت کېږي د بروکر چې دا بروکر شروع شوی دی، چې یو بروکر ښه بروکر کم از کم د 15 کال نه واله تر 15 کالو پورې دغه کار خو باید دومره تیر کړی په مارکیټ کې، نو هغه نه بعد په هغه بروکر کې تاسو انویسټ کوئ. صحیح شو. یعنی مطلب دا چې د مارکیټ کې بروکر چې کله یو کس کولاوي یا سوري کولاوي هغه نه اوله کې ډیر انویسټ کیږي، نو هغه به پس ته کلاینټ شي مشتری راولي اډورټایزینګ کوي، نو 2-3 کاله خو د دام د سیا خو دی خو کې لګي، نو چیرې 4 کاله کم از کم چې یو بیکار غلط بروکر نو هغه 4 کالو کې ختميږي، نو 15 نه واله ته 15 کالو پورې خبر بروکر خپل وخت یې کړی، نو هغه نه بعدم وخت یې روي شي. صحیح شو. ها نو بروکر ټریډز سپیډ مطلب کله چې ته بروکر کې اکاونټ کولاوي اکاونټ کولاو کې پیسې دی واچول دا غي ټریډینګ سپیډ هم باید تیز هغه نه مکه ته ډیمو کې ټریډینګ وګوره، ډیمو ټریډینګ څنګه دی، ډیمو خو پیژنې چې پریکټیس د پاره چې کوم اکاونټ کولاوي پریکټیس بغیر د پیسو اچول نه تاسو ته پریکټیس اکاونټ درکې، نو هغه بروکر چې تاسو اکاونټ کولاوي هغه کې یو ډیمو اکاونټ کولاو کا چې تاسو معلوم شي سپیډ څنګه دی، یا کله انویسټمنت کې لګي انویسټ وکړه چیک کې چیک دی کې خو به کنور انویسټ کو خپل خوخه دی. صحیح شو. بل خو به دا چې مینیمم سپریډ او کمیشن چې ول بيخي ونه لري لا خدای خو څومره چې کم یا غومره خدای. صحیح شو. څومره چې کم کمیشن یې هغه خراجي. ښه او بل خبره مهمه څه شی دا سپریډ مطلب سپریډ خو ان شاء الله پیژنې تیر ویډیوګانو کې مونږ ویلي دي چې سپریډ څه ته وایي. سپریډ خو ان شاء الله پیژنې. بروکر اکاونټ مس ورک ان MT4 مطلب بروکر اکاونټ چې دی هغه په MT5 یعنی میټر ټریډر 5 کې او میټر ټریډر 4 کې دواړو کې باید کار وکړي، ځکه چې دا انټرنیشنل پلیټفارم دی، مشهور دی، یو سټانډرډ هم دی، او بل دی کې څه ضرورت دی د ټریډینګ لپاره که په موبایل اپس دی او که په کمپیوټر کې دی ټول پکې اویلیبل دی او ایزی هم دی، آسان هم دی خلکو ته. نو د خاطر تاسو MT4 MT5 چې کوم بروکر اکاونټ کولاوي MT4 MT5 پلیټفارم باید ورسره وي. صحیح شو. دغه ضرور خبرې وي، اته خبرې مې لیکلې دلته دا مهمه دي، دا باید د سره ځان سره ثبت وساتئ، سکرین شاټ یې لري دی جنا والی چې صحیح سره پوه شي، ویډیو بار بار سره وګورئ چې مطلب چې کله تاسو پیسې اچوئ تاسو مخکې نه باید پدې شي نو پوهئ. خاص یو مثال وړوکی در کوم، تاسو دا بروکر سرچ کوئ څنګه مطلب دلته وګورم، ما یو مثال لاندې دلته سرچ ګوګل ته راغلم، ګوګل کې ما صرف لاندې لیکلي دي بیسټ فورکس بروکر کوالټي، بیسټ فورکس بروکر اف 2023 هر یو شی چې لیک ان شاء الله راوړي، خو بعد صرف دغه ویب سټ ته ګورئ چې ویب سټ ټرستفول دی کنه، نو دا ګوره انویسټوپیډیا چې دی دا انویسټوپیډیا یو ټرستفول ویب سټ دی، زه اکثریت د بروکر یا بل څه فورکس مربوط ریلیټډ کوم ریسرچ کوم دې نیم لګالم، نور ویب سټونه شته دا هم شته، ډیلی فیکشن نور ویب سټونه دي. خلک وګورئ ته سرچ کړي لین کړي دي 2022 چې چا ښه کارونه کړي دي، ښه پرفارمنس کړي دي، او 2022 کې 2023 ټاپ کې شروع کې ټاپ لیول تر راغلی، نو هغه ته لیست کړي دي چې کم ښه کار کړي او څومره وخت یې نه دي.
دلته وګورئ دا یو سی ام سی په نوم بروکر دی. سی ام سی بروکر دی دا وګورئ دا کوم ځای ریګولیټډ دی دا چې د اف سی ای نه یعنی یونایټډ کینګډم نه چې دی ریګولیټډ دی یعنی دا د اف سی ای دلته وګورئ موږ سره لیکل شوی دا د اف سی ای دا ګوره اف سی ای د یونایټډ کینګډم نه ریګولیټډ دی. صحیح شو. دا ګوره ام ټي 5 ام ټي 4 کې دغه لري اکاونټ لري او څه شی دی څه وخت شروع شوی دا بروکر ټایم مهمه دی مارته ویل کنه فاوندډ انټو 1989 مطلب څه 11 کاله دا شو او دا 23 روان دي 22 کاله هغه ستاب کا نو څه وای 3 کاله وشو دې بروکر نو دومره غټ وخت چې مارکیټ کې کس څوک تیرږي نو هغه ان شاء الله اغلا نه کوي. ګوره راځو دلته آی جی په نوم یو بروکر دی چې هم ډیر مشهور دی خلک ډیر کاري زه باغی اگزامپل تر شم دا آی جی ګوره مینیمم انویسټمنټ څومره خیر دا پروا نه کوي. دلته وګورئ تاسو ګورئ دی شروع سو دا 1974 دا غینه مکه سالويخ کالو نم شاید زیات راځي حساب وکړئ ان شاء الله معلومیږي درته. دا وګورئ دی ریګولیشن څومره غټ دی ریګولیټډ د امریکا هم دی د لندن نیم ریګولیشن هغه دی سی شو. دغه شان دي تاسو دغه شی سرچ کولای شئ نور ویب سایټونه دلته ګورئ نور بروکر سرچ کوئ دغه شان تاسو کولای شئ هر بروکر چې ګورئ هر بروکر دلته سرچ کوئ لیکئ ایکس نیټ شو ایکس ام شو اوکټافیکس شو هر یو بروکر چې تاسو غواړئ چې سرچ کړئ نوم بس ګوګل کې لیکئ یا ډایرکټ یوټیوب کې ویډیو ګورئ او ته دغه باره کې ریویو راکړئ ریویو بدر کې لاندې یوټیوب کې ویډیو وګورئ ان شاء الله بس هغه بم پوه شئ کما کوي شو ان شاء الله پر لون کې یو خاص دا کوم چې مشهور بروکر دي ایکس نیس ایکس ام او اف بي اس او نور سی بروکر دي نو آی جی شو دي ټول بروکر باندې به ویډیو ریویو هم درکوم ان شاء الله کله الله رضا خو بیا هم تاسو هغه پرجمانی جوړ کړی په یوټیوب کې ډیر ویډیوګان شته د ریویو دی پاره تاسو به لاند معلومات درکې چې کوم بروکر خدای کوم بروکر څه صفات لري کوم بروکر څه صفات نه لري نو هغه به خپل دی معلومات سره یو ځای کوي او چې خو بس انویسټ پکې کوي شي کنه خنو انویسټ پکې بيخي مکوي. صحیح شو. نو الله دې جوابونه حاصل کړي وي پښتنو مو حل شوي کبه هم څه مشکلې کمنټ باکس کې ولیکئ واتس اپ باندې میسج وکړئ ان شاء الله موږ جواب درکو مشکل به حلو او تر بل ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله